فکټوریل موږ د دې لپاره استفاده کوو چې موږ تاسې ارنجمنټ وکړو. ارنجمنټ مثلا 3 دانې چوکیانې راکول شوي دي، مثال 3 چوکیانې دي او 3 نفره دي. پر دغو درو چوکیو باندې دا 3 نفره څونې لارې موجودې دي چې دا 3 نفره دي پر درو چوکیو باندې کښېني. صحیح دی؟ دا رقم چې دا هم دا یوه چوکۍ، دا هم دوهمه چوکۍ او دا هم درېیمه چوکۍ. ورپسې 3 نفره موږ لرو A، B او C. دا A، B او C دا 3 نفره چې دي پر دغو درو چوکیو د اولې څخه تر درېیمې چوکۍ پورې څو لارې موجودې دي چې موږ دغه 3 نفره پر دغو درو چوکیو باندې کښېنوو. اصلا ټوټل تعداد څو نفره دی؟ 3 نفره دی. پر دغه اوله چوکۍ باندې څو اپشنه موجود دي؟ 3 اپشنه. یا به A نفر پر کښېني او یا به B نفر پر کښېني او یا به C نفر پر کښېني. صحیح دی؟ نو پر اول اپشن باندې په دې ځای کې دا هم 3 نفره، پر دې ځای باندې بیا څو نفره پاتېږي؟ 2 نفره پاتېږي. او نو پر دې ځای باندې 2 او پر دې ځای باندې هم 1. چې دا ټوټل که چیرې موږ سره ضرب کړو، ټوټل مساوي کېږي په څو باندې؟ 3 ضرب 2 مساوي کېږي په 6 باندې او 6 ضرب 1 مساوي کېږي په 6 باندې. نو 6 لارې موجودې دي چې موږ دغه 3 نفره د A څخه تر C پورې پر دغه درو چوکیانو باندې کښېنوو. څه رقم؟ دا یو ارنجمنټ او ورپسې دا هم دوهم ارنجمنټ CAB، BCA دا درېیم ارنجمنټ، ورپسې BAC دا څلورم، ACB دا پنځم او ABC دا هم شپږم. نو فکټوریل چې دی د فکټوریل د پیدا کولو لپاره n حد لرو او ورپسې ضرب n منفي 1 او دغسې ضرب n منفي 2 دغسې په ترتیب سره تر 2 او 1 پورې. یعنې دغه عدد موږ تاسې په خپل منځ کې ضربوو، هر څو چې جواب راغی هغه ته فکټوریل ویل کېږي. او د فکټوریل لپاره موږ نوټیشن چې استفاده کوو، نوټیشن یې n فکټوریل. د دې نوټیشن د لارې څخه موږ تاسې په اصطلاح باندې معرفي کوو. فکټوریل مثلا د n څخه تر 1 پورې دا عدد ټوله سره جمع کوو، سره ضربوو یې. ورپسې مثلا د 4 فکټوریل که چیرې غواړئ چې پیدا کړئ 4 ضرب 3 ضرب 2 ضرب 1 مساوي کېږي په 40 باندې. د 3 ضرب 5 فکټوریل که چیرې غواړئ چې پیدا کړئ 3 ضرب 5 ضرب 4 ضرب 3 ضرب 2 ضرب 1 380 فکټوریل راځي. او که غواړئ چې 3 ضرب 5 کل فکټوریل پیدا کړئ بیا به اول 3 ضرب 5 پیدا کوئ چې 15 کېږي، وروسته به بیا دغه پیدا کوئ فکټوریل به پیدا کوئ.